شهیدانو چوک له پاسه نه بیروبار همیشه زیات دي. داسې د نوي سړک خوا ته ځمه نو مازدیګری دی بس راسې د کندهار ښار به یو ځای سره ووینو چې پس له اختره ما هم نه دی لیدلی. زه په اوږدو کې پر دې انارو پېښ شولم نو ما یو جوس بیا وچښو چې بوتل لري که یا. سلام علیکم. نو دا جاده ده اوس د انارو چندانې وخت هم نه دی. دا نو د کندهار انار هغسې د ټک ټک بازار ته د سړک اوړمه سیده د نوي سړک خوا ته ځم. د لوی امپراتور احمدشاه بابا مقبره ده دا. اوریا چې داسې ناولاده منظره جوړه کړه له وینې داسې سور حال دی. زه په عیدګاه دروازه کې یم. سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې هر ځای یاست روغ و جوړ به یاست. د اختر بعد زما اولنی وار دی. کندهار ښار کفتان مدد چوک دی. مخ لمر دی. زه داسې غواړم چې راوګرځېږم پر دا کفتان مدد چوک باندې. د شهیدانو چوک له پاسه نه بیروبار همیشه زیات دي. داسې د نوي سړک خوا ته ځمه. یو څه کار مې هم دی او زویات مې شیمه ور رانیسم. د کور لپاره مې ځینې شیان په کار دي. نو مازدیګری دی بس راسې د کندهار ښار به یو ځای سره ووینو چې پس له اختره ما هم نه دی لیدلی. زه په اوږدو کې پر دې انارو پېښ شولم نو ما یو جوس بیا وچښو چې بوتل لري که یا. سلام علیکم. خیر خیرت دی. بوتل لرې؟ بس نو یو دوه بوتله راکړه شنې. نو دا جاده ده اوس د انارو چندانې وخت هم نه دی. دی ګنی هم لري. اوس نو د انارو اخیره ده به ده. مخامخ مچایي مارکیټ دی. اوس بیا د خیر سره بوتلان ته ور واچو ښه پکې بیا په موټر کې کرار چوشو. لږ مالګه هم ښیي بیا چې انار تر ووي بیا خواږه شي. دا نو د کندهار انار یخی هم پکښې کې و. ښه یخ هم دي. پر لارې تېرېدم انار مې ولیدل یو دم ورته راوګرځېدلم. ما ویل بالا نو موسم خلاصېږي نو تې خوند وګوره زویا څنګه دی. زه غواړم چې داسې وګرځېږم پر نوي سړک باندې. ستا خوندې ده؟ صحیح دی. دا دغسې نوي سړک ته نایدو چوک ته دا لاره تللې ده. اول ټپ ټپ بازار راځي نو بیا دغسې پسې نوی سړک. زه بیا ټیسټ کړم د انار تاسو ته ووایم. اوله ښه خوند کوي. بیخي نیچرل خوند دی د دې جوس د انار. یو بوتل 50 افغانۍ نو مقصد چې انرژي ډرینک ته یې کې بیخي ارزانه دی. تر هر رقم انرژي ده. پیور هم دی او هغه ویټامینز یې هم پوره. دلته مې یو ځای یو شی رانیوی نو تېر شو دوکان راسره. تقریبا په ټک ټک بازار کې یم. وینې بالانو د بخارۍ او د دې مکمل پای دی. نور کولران را شروع کېږي. او د کولرانو سیزن یا فصل دی. هغسې د ټک ټک بازار ته ده
سړک اوړمه سیده د نوي سړک خوا ته ځم ځکه هلته مې یو شی په کار دی بل ځای نه پیدا کېږي نو په ښار کې ډېر وګرځېدلو هوا همداسې یو رقم باراني سوله باد سو لکه باران چې کېږي زه بېرته تقریبا دغه دی په ټک ټک بازار کې راتېر شولم غواړم چې عمومي جادې ته ځان وباسم هلته مې یو څه کار دی نو له هغه باده بالا ځمه کور ته له خیره سره نو خدای دې د خیر بارانونه کړي ډېر سخت سیلابي باران هم اوبه هم راغلې وې د لوی امپراتور احمدشاه بابا مقبره ده دا زویا ته مې دغه وایي یو شی را رانیسه یا ګل یا داسې شی پسرلی دی نو د دغه ځای څه مې ښایسته بل شی خو نو نه و نور خو نو ګرده ګلان وله ګلان موږ هسې هم په کور کې لرو نارنج هم لرو هر شی لرو دې ته مال داسې د خوراک شی به درته راواخلمه مرچک که څه هم دا مرچک نه خوري نو مال هغه به وکرو چې ورسېدله بالا به خوند وکړي دا به اوس یې موسم هم دی د دغې شیانو وریځې داسې ناولده منظره جوړه کړه له وینې داسې سور حال دی زه په عیدګاه دروازه کې یم کوچني کوچني شیان سړي په کار یې په بازار کې ډېر وځنډېږي وینې څنګه موسم دی هلته لمر په لوېدو دی هلته وریځ ده تکه سره معلومېږي ټیم بیا چې موږ راوځو په ښار کې بیروبار ډېر ځکه یي چې هر څه بند سي بالا شپه سي خلک کورو ته ځان رسوي نو په جاده او په ټولو عمومي لارو کوڅو کې بیروبار زیات وي بیا په دا تنګو لارو کې خو بیخي بد وضعیت وي تقریبا دا د حضرت بابا چوک ته راورسېدلم دلته مې هم کار دی دلته پسې راوګرځېدلم بیخي د ماښام د لمانځو وخت شولو وریځه د هغو نه نور هم خوندوره شوله وینې یې ته مو په د اذان سټور کې یو څه شیان رانیوله بجې سولې شپږ څلوېښت موږ څه وخت ښار ته راوتلي یو ښار ته چې راووځې بالا نو دغه وضعیت دا وخت نو بس ماښام چې سي پر دې جوسانو پر دغو باندې بیروبار ډېر سي نو موږ هم د خیره سره بالا ماښام دی روان یو کور ته بیا به سبا خبرې کوو نو تر بیا ښه وخت د الله په امان